فزړه کې مې د غم یوه لویه نړۍ ده، د کابل په پسې کې مې خوره خاموشي ده. شمس مې نوم دی خو رڼا مې په کور نشته، د یو مړه دلزا لپاره خاص زور نشته. دودیګر لرم په لاس کې انجنیر یمه، خو نن د خپل وطن په سړکونو کې اسیر یمه. ماشومان مې په کور کې د مړه په تمه دي، زما د سترګو اوښکې د غریبه نښه دي. دور دي چې زما په وجود باندې لګېږي، د بېکاره لمبې دي چې زما زړه سوځوي. د ماشومانو فریاد مې غوږونو کې غږېږي، د ژوند د سختو ورځو دا کیسه څوک نه اوري. د کاپیسا اوسیدونکي وم د لوړو هیلو سره، کابل ته راغلم د روښانه راتلونکي په پلمه. ایرپوډرو باندې مې خپل ځان ته ور واچاوه، د ژوند له نامیده مې دا لاره غوره کړه. دریواره ماشومان به مې اوس چاته پاتې شي، د پلار یادونه به یې په کومو زړونو کې پاتې شي. کمپیوټر ساینس او انجنیري مې سکه، چې د بېوزله په لمبو کې مې ژوند ته د پای ټکي کېښود. دار دي چې زما په وجود باندې لګېږي، د بېکاره لمبې دي چې زما زړه سوځوي. د ماشومانو فریاد مې غوږونو کې غږېږي، د ژوند د سختو ورځو دا کیسه څوک نه اوري. خلک وایي چې دا یو لوی ظلم په ځان باندې، خو تا خبر نه دی زما په پټو دردونو باندې. کله چې خالي لاسونه کور ته ستنېږم، د خپلو ماشومانو له سترګو نه شرمېږم. د لمدې یوازې زما بدن نه خوري، د یو ملت د بېوزله کیسه ده چې نه مري. هر انجنیر دلته د شمس په څېر سوځي، په توره شپه کې د امید په لټه ګرځي. دور دي چې زما په وجود باندې لګېږي، د بېکاره لمبې دي چې زما زړه سوځوي. د ماشومانو فریاد مې غوږونو کې غږېږي، د ژوند د سختو ورځو دا کیسه څوک نه اوري. الا دا زما وطن، الا دا زما ماشومانو، نور نو خلاص شم د بېکارۍ له عذابونو.